هر چا ته به ووایه چې ما خپل امیر هم ووژه نجیب مې وواژه خلکو ته به ووایه چې ما هغه کس په سر وویشته چې یو وخت مې د خپل ورور په څېر ورسره مینه لرله هله د اساسي قانون بدلول زموږ ټولو فشارونو سربیره بیا هم په ولسي جرګه کې ومنل شو ښه نو له دې نه وروسته زموږ پلان څه دی ښاغلیه ښاغلو د اساسي قانون د بدلون مخه مو ونه شوه نیولی دې کار کې زموږ ملګرو ډېره غلطي وکړه ځینې ملګري مو افشا هم شول همدارنګه موږ ماته هم وخوړه خو فرصت مو تر اوسه له لاسه نه دی وتلی په ټول پوښتنه کې ځانډ یعنې 120 ورځې وروسته د اساسي قانون ټول پوښتنې د ښاغلي سمیع له برکته وشو اوس موږ باید هڅه وکړو چې د اساسي قانون په وروستۍ محکمه کې باطل کړو دا کار مهم دی ښاغلي سمیع د دې کار لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او په ډیر ځیرتیا سره مخې ته روان دی او دا چې د ټول پوښتنې نیټه د سپټمبر 12 مې سره سمون خوري خو هیڅ هم ونه شول پوره 10 کاله وروسته به ملت زموږ کارو ته ځواب ووایي دا به زموږ لپاره یو رواني ماته هم وي د همدې لپاره که د ټولو تدابیرو سربیره بیا هم کار هغه ځای ته ورسید ښاغلیه خلکو ته به دا شعار وړاندې کړو د سپټمبر 12 انقلاب ته ناووایئ رښتیا باید خلکو نه پټ کړو خلک زموږ له اټکل نه هم ساده دي د دې لپاره چې دا نیټه د انقلاب نه د غچ اخیستو په توګه خپره نشي باید هر ډول پلان ونیسو باید وخت لاسته راوړو هر څنګه چې کېږي په ټول پوښتنه کې باید د خلکو د ارادې مخه ونیسو د همدې لپاره باید په خپلو عملیاتو سره د اساسي قانون په محکمې دومره فشار راوړو تر څو د ټول پوښتنې مخه ونیسي خو که بیا هم بریالي نه شو چې د ټول پوښتنې مخه ونیسو بیا باید د جنازو په وسیله د خلکو فشار ډېر لوړ کړو البته دې وخت کې باید داسې کارونه هم وکړو چې د خلکو پام سم د لاسه بلې خواته واوړي داسې به زموږ کار ډېر ښه مخته لاړ شي او ټول به په دې کار کې بریالي شو د څه شي جنازې یعنې موخه مو د ځینو خلکو ترور دی نه د اوس لپاره د شهیدانو جنازې د دې جنازو له مراسمونه به د اقتدار ګوند په ضد د کمپاین په توګه ګټه واخلو د ولسي جرګې وکیلان باید په دې جنازو کې پرې نږدو او په شعارونو یې باید مخه ونیسو د ټولو اعتبار باید د خلکو په منځ کې صفر شي د دې کار لپاره زموږ تر ټولو ښه پلان دا دی چې خلکو کې د ملت پالي حس را ژوندی کړو هم د کردانو نه او هم د ترکانو نه یوازې په همدې توګه ګټه اخیستلی شو هسې هم د یو شهید خبرونه زموږ غوږو ته رارسېږي هو وروستی ځل په ساراکوی کې عملیات وشول د بریدمل جنازه به سبا استانبول کې خاورو ته وسپارل شي کله د جنازې نه ښه ګټه پورته کړو زموږ لپاره به یو ښه پیل وي پلان مو څه دی ښاغلیه د جنازې په مراسمو باندې بمي برید ترسره کوو اوف دا به ډېره لویه ګډوډي رامنځته کړي هم د شهید جنازه او هم د جنازې شهیدان که دې پیښو ته سم دوام ورکړو په کوڅو کې به هیڅ کورت په ارامۍ سره ونه شي ګرځېدلی ملت پاله انسانان او عادي کسان به هم د یو کورت په لیدو سره هغه وځوروي داسې به ډېر ښه کار وشي ښاغلو دا کار زه خپله حلولی شم هغه کس مې راوغوښته چې د سراکوی سیمې عملیات یې ترسره کړي وه په دې عملیات کې هم ترې کار اخیستلی شي پیکاسه یعنې له همغه ځایه به دوام ورکړو ډېر ښه پلان مو نیولی ښاغلی انجمنه موږ ویاړو چې له تاسې سره کار کوو ډېر ویاړو زما لپاره ډېره د ویاړ خبره ده سمه ده نورې بس که دا ټول پوهېږي چې څوک دی نندارې ته اړتیا نشته هو نندارې ته اړتیا نشته ښاغلی مینیکه تاسې دا خبره په ټلویزیون کې وکئ هغو کسانو ته ننداره وړاندې کړئ چې ستاسې په خبرو وغولېږي په هر حال اوس نو تللی شئ ستاسې لپاره مې یو پټ ځای کې کور چمتو کړی یو موده به تاسې هلته واوسئ کله چې حالت ارام شو بیا به خبرې وکړو د ټولو دې ورځ په خیر وي حالا نو ما شکشکه امیر صاحب هیله کوم ما مو مجبوره به ته هم پوهېږې چې زه نه غواړم تا ته زیان ورسوم پوهېږې چې دا کار د مجبوریت له لاسه کوم اوس نو هېڅ هم د پخوا په څېر نه کېږي زه تل پوهېدلم ته د کوم څه په لټه کې وې ځینې کارونه دې کول خو نه پوهېدم چې دا کار به دومره لوی کړي سمه ده نو اوس خوشحاله شوې آخر راکف دې ستونزه کې راګیر شو آخر دې په منګوله کې راونیوه همداسې نه ده
اوس چې مانه خوښه کوي نو مجبوري چې ومې ولې هو که ډېر وغواړې دا کارم کوم همدلته دې په سر ولم ماشه کشکا کشکا زرکو ما ووله عامر صاحب بس کنو بس کا ما داسې کار ته مو مجبوروه چې نه غواړم بس کا غلی شه بس کا غلی شه ماشه کشکا زرکفه بس کا عامر صاحب بس کا ګور همدلته به یې په سر وولم وژنم دې اوس مې هم نه ولې د ماشوم په څېر مې په څپېړه ووهلې څه وشول ولې غلی یې ډازو کاکفه ما ته وګوره که نه غواړې چې اولادونه دې عجیب پاتې شي بل ځل په ما لاس پورته نه کړې پورته نه کړې بل ځل دا تېروتنه ونه کړې ونه کړې ته یو ځل بیا نیاسي نه کېږي وروره وروستي ځای کې چې موټر رانه ورک شو له هغه وروسته خبر نشته امنیتي کمرو کې څه پیدا نه شول سرګرد صاحب خبر نه ښه هېڅ هم نشته زموږ ډله هغسې مه اوس هم لټوي چېرته تللی شي نیاسي نه پوهېږم ممدوحه څه شوي نجیب چیرته دی مونږ یې هم لټوو هنري خورې تاسو څنګه خبر شوئ تلویزیون کې مو ولیدل عاقب څنګه داسې یو کار کولی شي زه هم پوه نه شوم لکه لیونی شوی چې و ممدوحه وروره په پلار خو به مې نه وي شوي نه الپره نه الپره که فرور زموږ پلار ته زیان نه رسوي نور نه ورسره څه وکړي سر ته یې وسله نیولې او ځان سره یې برمته نیولی که په پلار مې څه وشي بیا مه ژاړه الپره مه ژاړه لږ صبر وکړه هېڅ یې نشم منلی ممدوحه باور مې نه راځي عاقف نجیب برمته نیولی دی نه پوهېږم په دې هلک څه شوي دي قضیې د نیولو امر وکړه په هماغه شیبه کې پیسه ګردي هم آزاد شول ځکه یې اعصاب خراب شول ښه نو څه همداسې یې زموږ امر برمته ونیوه او لاړ لاره کې مو ونیوه مخه مو ورته ونیوله خو موټر یې د پولیسو په سر ور و عاقف لیونی شوی بیخي لیونی شوی خدایه ته راته صبر راکړې هغوی په خپل امن کې وساتې زما لپاره اوس د پیکاسو نورو قاتلینو نه ته هیڅ کوم توپیر نه لرې عاقفه زموږ ترمنځ توپیر شته امر صاحب هغوی تل بېګناه کسان وژني او زه قاتلین وژنم عاقفه ما ته ښه په غور سره وګوره زه درته څه وایم په دې خبره باید ځان پوه کړې د سپینو زرو مرمۍ والا په نوم دی د رابین هوډ په څېر کارونه کول آیا ته هغه نه وې ها زه وم څه شوي کله چې د عسکرانو یو ډک موټر چاودنه کوله آیا ته ور ورسېدې نه زه ور ورسېدم ووایه که نه ته چېرته وې دلته څه خبره ده افسوس دې وي که تا غوښتې وای خبر دې راکولی شو خو نه هر څه دې موږ نه پټ کړل ولې سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سرګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سرګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ یوازې د دې لپاره چې ووایم هغوی وژغورل د پولیسو امنیت نه د معلومات پټ کړل تاسې چې خلک ونیسئ بیا څه کېږي بیا هم ستاسې د سترګو په وړاندې بېرته خوشي کېږي امر صاحب همداسې نه ده ووایه دې کې عدالت چېرته دی امر صاحب ووایه که نه ځواب لرې ووایه هو ما هغه ټول کارونه کړي معلومات مې پټ کړي ډېر مې ښه کړي دي هغوی ټول مې پیدا کړل او یو یو مې ووژل ښه مې وکړل هله نو ما هم ووژنه نور به څوک نه وایي چې د ورور په مرمۍ وژل شو وبه وایي چې د دښمن په مرمۍ وژل شو وسلې هم ورسره دي دوی به ول ووژني بله پولیس ډارېږې هله ډز وکړه که نه هله ما ووله د دښمن په څېر مې ووله ومې وله
ولې دې رامدې دومره فشار راوسته امر صاحب ولې زه به ولې تا سره داسې کوم ته زما د خبرو په کیسه کې مه کېږه هله پورته شه نو امر صاحب په هوش راشه خدایه دا زه څه کوم څه کېږي ماته یوه لاره ښکاره که په تیاره لاره کې ورک شوی یم یوه رڼا راښکاره که خدایه هیله کوم مرسته وکړه هیله کوم امر صاحب سار بدلې وروسته زموږ څنګ ته راشي هله نو مه ژاړه زما رایه که رانه شي بیا تا سره ژمنه کوم چې راځي سمه ده ژمنه کوم هله نو مه ژاړه خو که پلار مې رانه شي بیا ژاړم سمه ده هغه وخت بیا زه هم در سره یو ځای ژاړم ممدوحه وروره عاقف ورور به زما پلار چېرته وړی وي مونږ یې هم لټو نوربن هر ځای کې لټو ممدوحه هیله کوم هغه پیدا که هیله کوم هغوی دواړه پیدا که زه به د عاقف لیوني سره هم ګورم ما هغه ته د ورور په سترګه کتل هېڅ زموږ لیازې ونه که هغه خپل عقل له لاسه ورکړی مامدوحه ووایه چې ته څه کوې همداسې دلته درېږي رانا په دې لوی استانبول کې اټکل شوي ځایونه لټوو یوې نښې ته په تمه یم ته هم یوه پلمه لټوې چې په ما فشار راوړې نه نو ګرانه ولې داسې وایې هسې یوه پوښتنه مې وکړه ممدوحه وروره خیر دی پلار مې پیدا کړي پیدا کوئ الفاره پیدا کوئ انشاءالله عاقفه افسوس دې وي په تا موږ د څه حالت ته ورسولو دا کار د ده کوله نه و څومره وخت سره یو ځای و که په نجیب باندې کوم څه وشول نو زه عاقف هېڅکله هم نه بخم په خپلو لاسونو به یې پیدا کړم او عدالت ته به یې تسلیم کړم څارګر صاحب یو خبر راورسېده یو سړي دوه کسه لیدلي دي د کلچلي ځنګل کې دواړو جګړه کوله یو سره وسله هم وه د موټر پلیټ شمېرې ته په کتو سره ښکاري چې نجیب امیر دی یعنې پیدا مو کړل باید حرکت وکړو څارګر سمه ده ته دلته خبر ورکړه ټول د چمتو شي ما ته په تماشه بنده سره لاړ شو ممدوحه وروره اوس نه یو ځل ستاسې پلار پیدا کړو بیا به راشئ ډېر شکر هلته څوک دي وایم هلته څوک دي هله مخې ته مې راشه څه درته نه وایم ومې ویل مخې ته مې راشه وګوره که زه دې پیدا کړم بیا به ښه نه وي پولیسو ته مې زنګ ووهه اوس به راورسېږي زما لاسونه خلاص که د دې کلي چېرته ده وایي ګوره جب کې بیبي وسله یې هم ترې واخله هله بیړه وکړه تا ماته جنجال جوړوه اوس نو زموږ لاره جلا کېږي ډېر وخت کېږي چې زموږ لاره جلا شوې عاقفه 18 نه مرکز ته مرکز موږ ته خبر راورسېده چې برمته شوی نجیب امیر د کلچلي ځنګل کې دی سیمې ته نږدې ډلې دې په شاوخوا کې پلټنې پیل کړي سمه ده پوه شو په مرکز نه ډلو ته کوم ځای کې چې
اتدېرش 12 خبرې یاد کړه هغې سیمې ته دی ټولې نږدې ډلې پلټنې پیل کړي بخښنه غواړم زه نشم کولی دلته پاتې شم او تا سره خبرې وکړم ځینې کسان شته چې باید سرونه ترې پرې کړم کېدای شي دا زموږ وروستۍ لیدنه وي حق دې راوبخه ته په کوم مخلوق وایي چې حق دې راوبخه دا خبره مه هېروه په دواړو نړیو کې به مې لاسونه ستا په ګریوان کې وي په یاد یې ولره په هر حال ته خپله پوهېږې زما حق دې درته حلال وي کېدای شي بیا سره مخامخ شو عاکفه دعا وکړه چې هغه شیبه داسې یو شیبه نه وي چې زه مجبور شم او په سر دې وولم که ستا له لاسه زه هنویست کم یې ستا په یوې خبرې د مرګ خولې ته هم ځان غورځوم اوس حالت هم داسې راغلی په هر حال زه نو لاړم پولیس دوی څنګه دا ځای پیدا کړه او پوه شوم هلته دی نیاسي اوس نه کېږي ملګري اوس نه کېږي ډزې وکئ چې ونه تښتي سرګر صاحب نه ډارېږي هغه نه ډارېږي نیازي نه ډارېږي ما نشي وژلی ملګريه تر څو چې زه د هغه کسانو ژوند ترې وانه کړم قسم مې کړی چې نه به مړ کېږم قسم مې کړی که کوم څه وشي سرګر صاحب که هغه وولم زه هغه نشم ویشتلی آخر سرګر نشم ویشتلی دا څنګه خبره ده باید ډزې وکړئ تر همدې ځایه پورې وو مړ شوی به وي امکان نه لري چې له دې موټر نه ژوندی راووځي خو رښتیا وایې ملګرو پام کوئ سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سرګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سرګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ عاکفه زما غږ اورې که زما غږ اورې وسله دې وغورځوه موږ ستا څنګ ته درځو کله بند شوی یې د تېښتې هڅه به نه کې همدا ځای ښودلی و که نه هو وګوره هلته یو کس شته هلکانو دلته راشئ شکر چې ښه یې امیر صاحب شکر چې ښه یې امیر صاحب لاسونه مې خلاص کړئ راځه پاڅېږه وروره ته ښه یې هغه سړي خو زما پزه ماته کړه شفا دې وي وروره لاکف نه خبر شته 2 موټره ورپسې دي څاري امیر صاحب راځئ چې ځو په سترګو امیر صاحب ته هم دلته پاتې شه سرګر صاحب کېدای شي له قصده غږ ونه کړي
ډېر پام کوئ. عاکفه زما غږ اورې؟ کېدای شي ټپي شوی وي. لاړ شوی دی. څه دا چیرته دی؟ دلته څوک نشته. څنګه نشته؟ والله نشته، تښتېدلی. چېرته به تښتېدلی وي؟ کېدای شي مړ شوی وي. چېرته به تللی وي؟ ته به داسې ما ډېر ولټوې ملګریه. څه وشول ممدوحه؟ امر صاحب موټر لاندې وغورځېد خو په منځ کې عاکف نشته، هغه تښتېدلی. خدای نجیب امر هم راغی. هله عاکفه د تېښتې وخت دی. هله نه شکر چې ښه یې امر صاحب. شکر چې په خیر تېر شو. څنګه یې؟ ښه یم ستونزه نه لرم. هلئ شاوخوا ته خواره شئ، هر ځای ولټوئ، لرې نه شي تښتېدلی. راځئ ملګرو خواره شئ. عاکفه هیڅ چېرته هم نشي تښتېدلی. ممدوحه ووایه امر صاحب. ممدوحه زه ختم شوم، ستړی شوی یم. ته دا عمر کولی شې؟ هو امر صاحب که اړتیا شوه مرسته به راوغواړه. ټوله شپه به یې ولټوم. فکر نه کوم چې ګټه به وکړي، خو په هر حال څنګه چې له هغه موټره به تللی، له دې ځنګله به هم ځان وباسي. څه وکړو؟ هغه ته مو ډېره روزنه ورکړې وه. ښه نو څه وکړو امر صاحب؟ هسې هماغه پیسا ګوردوی پسې کېږي. موږ باید پیسا ګوردوی له هغه نه مخکې پیدا کړو. رښتیا وایې ګیدړ چې هر څومره چالاک وي بیا هم د ښکاري په لومه کې ګیر کېږي. امر صاحب مېرمن او اولادونه مو راغلي دي، غواړي تاسې وویني. سمه ده درځم. هنري دوی څنګه خبر شوي؟ امر صاحب ویډیو ټلویزیون کې خپره شوې، ځکه خبر شوي دي. سمه ده راځه چې ځو. مورې پلار مې چېرته دی؟ تر اوسه رانغی. اوس به راشي، اندېښنه مه کوئ. پلار جانه پلار هغه دی راغی. پلار جانه موږ ډېر ډار شوي وو. ډېر شکر ډېر ډار شوي وو پلاره. سمه ده اوس خو ښه یم، بس کوي نو. ته ښه یې که نه نجیبه؟ هو ښه یم، یوازې لږ ستړی شوی یم. شکر چې ښه یې. ژوندی اوسې څارنوال صاحب. ښه نو عاقب چېرته دی؟ بیا بریالی شو چې وتښتي. خدای دې وکړي چې ونیول شي او زندان ته لاړ شي. هغه کار به هم وشي. فکر نه کوم چې ډېر وخت به پټ پاتې شي. نور مې هغه هېڅ نه خوښېږي. هغه زما کې ورور نه دی. زما ورور هم نه دی. بستی نور نو غلي شئ. په غوسه کې داسې خبرې مه کوئ. یو ځل مو غوسه سړه شي بیا د هغه په اړه پرېکړه وکړئ چې څه باید وکړئ. یعنې څه اوس هم د عاکف پلوي کوې؟ البته چې پلوي نه کوم، خو هغه زموږ د کلونو ملګری دی. هو ملګری مې و. سمه ده نو اوس چې هغه دومره له کنټروله وتلی دی، هر عمر به کوم لامل لري. څنګه دا کار کولی شي؟ زه خو یې اوس هم نشم منلی. نجیبه په دې حالت څه شوي دي؟ نه پوهېږم ښځې، اوس خو دا کار شوی. باید دعا وکړو چې زموږ لاسته روغ راشي. راځئ چې لاړ شو، هسې هم اندېښمن یو. د دې موضوع په اړه به خبرې نه کوئ. نه غواړم یو کلمه هم واورم. سمه ده؟ سمه ده. راځئ چې لاړ شو. ښه راځه ثبته وروره، جامې دې اغوستې دي.
ته رخصت کړه که څنګه؟ نه خیري ډاکټران مانه خبر نه دي. اوف وروره ته چېرته ځې؟ لاره که به بېهوشه شي. تب دې اوس هم نه دی جوړ شوی، باید ارام وکړې. زه باید ارزو پیدا کړم خیري. تا د هغې پته پیدا کړه؟ دا دی واخله. ما فکر نه کوم دومره زر به له روغتون نه ووځې. وروره راشه وروره، راځه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ خبره درته کوم. وروره موږ چې دلته وو ډېر یو بدکار شوی. څه شوي؟ هغه تا چې داسې شاهدي ورکړه کفرور محکمې زندان ته ولېږه که نه؟ ښه. پیساګوردوی ډېر زیات خوشحاله شول ځکه چې هغوی هم زندان آزاد شول. ښه. هو د همدې لپاره دا کفرور مغزه شرط شوی دي. ښه نو خیري. د نجیب امر وسله یې ترې اخیستې او د هغه سر ته یې نیولې او امر صاحب یې په سر وهلی. دا ته څه وایي خیري؟ یعنې په سر یې نه دی ویشتی خو نجیب امر یې تښتولی. خیري ته څه وایي؟ والله همداسې شوي دي. ټول هیواد کې پولیس یوازې عاقب څرګر لټوي. ډېر نامتو شوی هم دی. هر څوک یې چې پیدا کړي $100,000 به ورکړي. موږ خو تباه شو. څه وایې؟ زما له امله دا هر څه وشول. هر څه زما له امله وشول. فکر کوي چې ما خرڅ کړی؟ هو البته چې حق لري. په هر حال ته مه خفه کېږه. هر څنګه چې کېږي زه به هغه پیدا کړم. هغه ته به هر څه ووایم. هغه د انځورونو او نورو خبرو په اړه لیونی مه کېږه. څه وایې ته؟ ما تا ته ونه ویل چې عاقب باید پوه نه شي؟ وروره که داسې ونه کړم تا ته به تل د خاین فکر وکړي. که پوه شي چې ولې دې داسې زارت ورکړي بیا به ستونزه هواره شي. که نه نو ډېر به بد وشي وروره، ډېر زیات به بد وشي. نه نه ان د دې اټکل کوم تا به په سر وولي چې ولې د ما سره خیري د لیونیانو په څېر خبرې مه کوه. دا خبره زما او د هغه ترمنځ ده. سمه ده. ته په هر څه کې پزه مه وهه که نه پزه به دې پرې کړم. ورور جانه یوه شېبه لږ ارامه اوسه خیر دی. اوف اوف سمه ده زه اوس ځم. ښه نو خیري ته بیا ډاکټر ته ځواب ورکړه. سمه ده. سمه ده وروره زه باید دروغ ورته ووایم. وبه وایم یو دوه کسه وژني بېرته راځي. توبه خدایه هېڅ د کیسه کې نه یم خیري. هر څه چې وایې ورته ویې وایه. اوف ته نه څوګې؟ زما په موټر کې څه کوې؟ د خبرو کولو لپاره به ډېر وخت ولرو اغلې عزیزې. هیله کوم ما ته څه مه وایه. هر څوک چې ما پېژنې پوهېږي چې زه څومره یوه ښه ښځه یم. زما له لاسه هېچا ته هم زیان نه رسېږي. رښتیا وایم. زما له لاسه هم چاته زیان نه رسېږي. رښتیا وایم ډېر بې ضرره سړی یم خو کله کله غوسه ما ځینې کارونو ته مجبوروي. له ما نه څه غواړې؟ پیسې غواړې؟ هر څومره چې غواړې درکوم یې. غلی شه زه ستا مردارې پیسې څه کوم؟ ارزونو مې وکیله لټوم. د هغې ځای درته معلوم دی؟ نه 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 پوهېږم. خو زه پوهېږم چې ته ډېره دروغجنه یې. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي. کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. زما ګرانې عزیزې هله حرکت وکړه که نه نو په موټر کې به دې ماغزه باد باد کړم. هله ژیړ کایا دننه راشه. پیساګوردوی نه کوم خبر شته؟ نشته امر صاحب. د هغه کور دفتر
او د پیکاس دفتر مو وکاته. هر ځای کې هم خلک شته، خو له محکمې وروسته هېڅوک هم هلته نه دي تللي. د حضرول روغتون ته مو کسان لیږلي، هغوی هم څه نه دي لیدلي. د قیامینې کور څنګه؟ هغه کې هم څه نشته. هغوی پوهېږي چې عاقف ورپسې دی، ځکه به پټ شوي وي. وګوره یو بدمعاش دې کسانو پسې شوي دي. دا ټول خلک په رسنیو او ټلویزیون کې ډېر نامتو خلک دي. که د هغوی له منځه په یوه هم څه وشي، موږ ټولو ته به یوه لویه ستونزه جوړه شي. هو موږ هم د دې کار مخنیوي لپاره هڅه کوو څارنوال صاحب. هر څنګه چې کېږي هغوی پیدا کړئ. کېدای شي تاسې به ښه پوهېږئ چې هغوی چېرته دي. زه څه پوه شم چې هغوی چېرته دي؟ دا څنګه خبره ده؟ نه پوهېږم، کېدای شي زړه کې مو یو څه وي، ځکه چې تاسې خپل سپېڅلي مسلک کې ډېر تکړه یې که نه؟ ما ته وګوره نجیبه امره، ته غواړې ما ته کوم څه ووایې؟ ها نه ملګرو، ما کوم څه وویلې؟ نه 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 ډېر ژر به تاسې سره هم وګورم، پوه شوئ؟ تاسې ټولو سره انشاءالله. د ټول ماښام په خیر وي. هیله کوم کښېنئ، ارامه اوسئ. په خیر راغلی څارنوال صاحب. خیر اوسئ. مهرباني. څارنوال صاحب ستاسې لپاره یو خبر لرم. د لوی څارنوال صاحب په امر زه د عضلې د مخکې له وخته زوال د هوا ځانګړی څارنوال وټاکل شوم. فکر کوم تاسې هم بېرته خپلې پخوانۍ دندې ته وګرځېدئ. دا هم رسمي امر دی، مهرباني وکړئ. دا کار څنګه کېدلی شي؟ هېڅ ځان مسړی کوئ. چېرته چې ځئ هلته به د فکر کولو لپاره ډېر وخت ولرئ. مبارک دې وي څارنوال صاحب. ډېر خوشحاله شو چې تاسې یو ځل بیا د دې کار مسؤلیت واخیست. موږ هم له څارنوال صاحب سره د ډلې بدلون په اړه خبرې کولې. والله دا پرېکړه ډېر ښه وخت کې وشوه. ښه نو مهرباني وکړئ څارنوال صاحب، لومړی کار مو څه دی؟ له 2000 کال نه مخکې به داسې ډېر کېدل. هر چېرته چې کومه سخته دوا وه هلته به صلاحیت لرونکی څارنوال ورلېږه، او د اړتیا په وخت کې به قاضي هم بدلېده، او ځینې عادي کړیو ته به سزا ورکړل شوه، خو اصلي مجرمین به د باندې ګرځېده او دوسیه به تړل کېدله. دا قاضي او څارنوال چې اصلي مجرمین به یې خوشي کول، وروسته په لوړ پوړو ځایونو کې په مډالونو نازول کېده. یعنې ټولو ته به یې ویل چې زموږ خبره ومنه او ځان وژغوره. د داسې کسانو په راز کې رسنۍ هم وه، خو ډېر شکر و زموږ ملت راویښ شوی او داسې رسنۍ شته چې رښتیا په ښکاره ډول لیکي، ځکه هېڅ کوم غیر قانوني کار پټ نه پاتې کېږي او اوږد ژوند نشي کولی. اوس نو د مخکې له وخته زول هغه غړي چې په یوه پلان سره خوشي شوي د اعتراض لیک په وسیله بیا محکمې ته د راوستلو لپاره زه خپل کارونه له یو ډېر ښه پلان سره پیلوم. ته چمتو یې نجیبه عمره؟ زه او زما ډله تل ستاسې اوامرو ته چمتو یو څارنوال صاحب. زه به هم لاړ شم نو که نه په زحمتېږي البته. ممدوحه څارنوال صاحب ته لاره ورښکاره کوي. په سترګو امر صاحب مهرباني وکړئ، دې خوا راشئ، مهرباني وکړئ. دا هغه جمعه ده چې د شهید جنازه پکې کېږي. بام باید دلته کېدی، پوه شوې؟ خو مهمات څنګه؟ هر څه چمتو دي. دا دي سمه ده، نن شپه یا سبا سهار به ځای پر ځای کړم. هر څنګه چې درته اسانه وي پاک کار وکړې. اندېښنه مه کوئ مېرمن ارزو. سرکایا کې د لوی کار وکړه مراده د داسې بریا تمتانه دا ځل هم لرو. دا به لوی کار وي. د ښار منځ دی، عام خلک، لوړ پوړي چارواکي، د دې پېښې په اړه به څو میاشتې خبرې وشي. که بریالی نه شې سر به دې پرې شي.
داسې کسر اوس هم نړۍ ته نه ده راغلی چې زما سره پرېږدي مېرمن آرزو ښه نو ښه شپه مراد ببي کوم ته یې هېر کړي دي که څنګه ته دلته څه کوې ځه لاړ شه ورک شه دروازه خلاصه که آرزو باید سره خبرې وکړو باید تا سره خبرې وکړم زه له تا سره خبرې نه کوم مخې ته دې ګوره وروره بخښنه غواړم ومې نه لیدې په دې کې به ارزښته شیان دي که څنګه تا پورې اړه نه لري وروره بکس مې راکړه که په سړیتوب یې وغواړې در به یې کړم رایې که نو د رمز کلمه م ووایه څه هیله کوم ووایه رایې که هیله کوم واخله په دې شپه کې ځان ته جنجال نه جوړوه تا څه وویل عمل څومره باده بهی هو که ما په ټولنه کې ووینې ډېر به حیران شي پورته شه دا څه دي ها رزیلې بې عزتې اوله ځواب راکړه دا خو زما انځورونه دي البته چې ته یې دې حالت ته دې وګوره کاش دا انځورونه مې هېڅ نه وای لیدلي چا دا انځورونه اخیستي دي ولې یې اخیستي دي ووایه وروره صبر وکړه هیله کوم مې وهه تا باشنم هیڅ خبرې ته دې غوږ نه نیسم همدلته دې باشنم رسیلې وروره یوه شېبه ما ته یې درمان راکړي وه زما هېڅ ګناه نشته چا درکړي وه هماغوی چا سره چې ما کار کوه زما یې داسې انځورونه واخیستل او بیا یې وګواښلم تا د خپل اصلي ورور سر ته وسله ونیوله کم ګواښ دې کار ته ته مجبوره کړې ها دروغ مه وایه راته ووایه زه رښتیا وایم ورورجانه هیله کوم ما مه وهه مه خوشې که کم عقلې لږ پاتې و چې ما ووژنې زه ستا ورور یم رزیلې هغو ورځو دې افسوس وي چې ستا لپاره مې ژړلي وو هیله کوم داسې مه کوه اوس چې ته زما ورور یې زما خبره هم واوره ولې مې وهې هیله کوم وروره خوشې مې که ولې دې خبرې واورم ما هیڅوک نه درلودل هغوی ما ته غېږه خلاصه کړه ما هم د هغوی په خبره باور وکړه ما ته یې بورس راکړه ثابت چیرته تللی شي ووایه موږ به دا ځای تش کړو عاقفه دلته راشي او مړ به شي وروستی چانس دې خلاص شو ووایه هغوی چیرته دي هله وګوره سم سړی شه که نه وهم دې مخې ته دې ګوره ممدوحه مخې ته دې ګوره هیله کوم خوشې مې که زارۍ درته کوم عاقف خو به نه وي راغلی زمونږ کسان د باندې شته هوش ته دي ښاغلیه څوک یې سرګر صاحب سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سرګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې